د خاوند سره شوخي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوې ښځې خپل خاوند ته په کاغذ ولیکل: نور ستړي شوی یم، له تا سره نور ژوند نشم کولی، تا پرېږدم او زه درنه لاړم. کاغذ یې د کټ په سر کېښودو او د کټ لاندې پټه شوه. خاوند یې چې راغی کاغذ یې راواخیستو. له ویلو وروسته یې ښه په زوره زوره وخندل او په کاغذ یې یو څه ولیکل او بیرته یې کېښودو. موبایل یې راواخیسته، غوږ ته یې ونیو او ویې ویل: هلو ګرانې، ښځه مې لاړه او زه ډېر خوشحاله یم. زما او ستا لپاره ډېر ښه چانس دی. ته مې ډېره یادېږې. چېرته یې چې درشم چې چکر ووهو. همدا یې وویل او له کوره بهر ووتو. ښځې چې دا ټولې خبرې واورېدې سترګې له اوښکو راډکې شوې. سلګۍ یې ونیوله او په مات زړه یې کاغذ راواخیسته چې خاوند یې پکې څه لیکلي. کله چې کاغذ وکتو نو خاوند یې لیکلي و: ای لیونۍ، د کټ لاندې ستا پښې ښکارېدې. زه لاړم ډوډۍ راوړم او ته دسترخوان اماده کړه. مینه در سره لرم زما لیونۍ. ښځې چې دا هر څه ولوستل له ډېرې خوښۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغلې. دوستانو له دې کیسې څخه دا درس اخیستلی شو چې په ژوند کې تر هر څه اعتماد او باور ډېر مهم دی. نو په هر ځل ازمایلو ملګري مه مجبوروئ چې بد شي. زر قضاوت مه کوئ، شاید موضوع بل قسم وي خو ستاسو فکر بل قسم. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به ترې پند او خوند اخیستی وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند واخلئ. ډېره مننه.